أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. د انسان د ټولو نه لویه خوش قسمتی دی چې انسان خپل رب ته نږدې شي، او د انسان د ټولو نه لویه بدبختی دی چې انسان د خپل رب نه لری شي. کدا سی وېما چې د ټولو نه اهم فریضه دا خبره ده چې خپل رب ته ځان نږدې کا، او د ټولو نه لویه خبره داسې کار اون کې چې د خپل رب نه لری شي. که رب العالمین ته نږدې شولې نو تا ته د دنیا او د آخرت ټول کمالات حاصل شو، او الله دې نه کوي که د رب نه لرې شولې که دا هر څه تا ته میلاو شي ته بیا هم په تاوان او په نقصان کې پروت یې. قرآن کریم کې الله فرمایي انسانانو دا خبره یاد اوساتئ، کستا مالونه ډیر زیات شي، کستا اولاد ډیر زیات شي، نه ماته په مال نږدې کېږي نه ماته په اولاد نږدې کېږي. الله وایي وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربكم عندنا زلفا. رب العالمین وی کډیر مالونه جمع کی په مال باندې ماته نه نږدې کیږي، کستا بچی ډیر زیاته موشي په دې باندې ماته نه نږدې کیږي. نو چې په دې خبرو نه نږدې کیږو نن موضوع به ان شاء الله دای د شي خبرې چې قرآن کې الله ویلي، او د شي خبرې چې ما او تا په خپل رب ته نږدې کیږو، د شي اسباب لکتل غواړي چې الله ته د نزدېکت زما او ستا کومه لار ده. ما چې کوم آیات تلاوت کړی دی د دې آیات کې الله ما او تا ته حکم کړی دی ځان ته مؤمن وي، کلمه دی ویلی دا الله دسی وی یا ایها الذین آمنو، ایمان والاو د الله نه ویریږئ. یو خبره دویمه خبره چې ډیره اهمه ده، الله وی وابتغوا الیه الوسیله. الله فرمایي الله ته د نزدېکت لار وګوره چې ته رب العالمین ته په کومه خبره باندې ورنږدې شي. ما دې آیات په باره کې سوچ کاو، مولدا آیات خو ډېر خلک لولي چې الله کومې خبرې په باره کې ما او تا ته وایي ما ته ځان را نږدې کا، دا خبره فرض وي ځکه الله تعالی په قرآن کې حکم کوي بندګانو ته. مول والله کله کله د نه سوچ کولو د وجنه دا خبره داسې مرتبه ته ورسی. قرآن کې الله وایي ما ته ځان را نږدې کا، خو ما او تا د اوسه پورې هغه لارې اونه کتلې چې ما او تا به خپل رب ته څنګه نږدې شو. په هغې باندې د ټولو نه اولنۍ خبره
چې رب العالمین ته په ماونه تا نږدې کیږو اولنې سبب هغه د درنو قران کریم باندې به ما او تعالی ته نږدې کیږو. قران کریم دا هغه ولار ده په حدیث کې راغلی د الله نبی فرمایي ان هذا القرآن حبل ترفه بأيديكم وترفه بيد الله. دا قرآن الله وی، دا زما کتاب الله وی، دا زما رسید الله وی. او دا الله نبی دې سے فرمایي د دې رسۍ یو طرف د چا پلاس کړي د بندگانو پلاس کړي او د الله نبی دې سے فرمایي د دې قرآن د دې رسۍ یو طرف د رب العالمین پلاس کې ورسره. الله تعالی دسی یو مثلا زرته یو مثال ویم، یو لار د مثلا دا به هم تاغه مقصد ته ورسي، خودی کې دا احتمال کې دی شي چې دا لار کې دی شي ستانه خطا شي، کې دی شي ته په بل طرف باندې روان شي، خو چې تعالی یو څوک د سکارو کې چې رسي پړې د لرسي اغه زه ته غټه کې او تا ته وای دا رسي را ټینګه کا او دا رسي چې کم زه ته رسیدلې د اقزه ته پېزان اور سوا بنا انسان خلاصه کې والله چړون انسان لا پلاس کې رسي ورکی عین مقصد ته ورسیږي. د رب العالمین د نزدېکت د ټولنا قوي ذریعہ هغه دا چې ما استاد قرآن سره تعلق پیدا شي. په بل حدیث کې رسې راغلی د الله نبی فرمایي محمد صلی الله علیه وسلم انسان چې کله 2 رکعات موږ کوي او په مانځ باندې ودرېږي د الله نبی فرمایي وان البر لا يزر على راسه. دا نیک عمل چې کله ته په مانځ ولاړ وي او د قرآن تلاوت کې دا نیک عمل دې پر سر د سرا دړيږي. او په دغه حدیث کې د سری چې الله فرمایي وما يتقرب العباد الي بمثل ما خرج مني. الله وی زما ټول بندگان زمانہ چې الله وی سو تلی دی په دې خبره چې ما ته څومره رانی ځکیږي ما ته په بل یو خبره دومره رانی ځکیږي. د دې د وجنا اولنې سبب ته سوچ وکړورا قرآن را واخلا د قرآن الفاظ ازدکا د قرآن معنی ازدکا د قرآن تبلیغ وکا په قرآن کریم کې سوچ وکا د قرآن قانون په ځان کې راولا په ټوله دنیا کې راولا. ذکر رب العالمین په بل آیات کې رسي الفاظ فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا. اے ایمان والو ټول د الله رسي را ټینګه کوي او سیده په رب العالمین تزان اور رسوي. حولنی سبب آسان خبره ضروره هر یو سار د سوچ وکا هر یو شپه د سوچ وکا چې اگر رسي خو مې د لاسونه بچرته وتلی نوي اگر رسي چې د رب العالمین د نزدېکت ذریعہ ده اگر رسي زما پلاس کې څومره پرته دې ته نږدې یو بل حدیث کې یو خسته سبب دی. محمد امام ترمذی دا حدیث راوړی دی چې محمد رسول الله فرمایي ما يقرب الرب الى عبده من قيام العبد في جوف الليل الاخر. انسان دویم سبب ته سوچ وکا د شپې په ټیم کې شپه چې د باندې کله راشي د شپې په دې ټیم کې چې کله د شپې د آخري حصہ شي
رب العالمین چې تا ته په دې ټیم کې څومره نږدې وي دومره په یو ټیم کې تا ته بل ټیم کې نه نږدې کیږي. د الله نبی صحابي ته وایي چې په دې ټیم کې تا ته الله ډیر نږدې کیږي نو زه درته یوه خبره کومه فإن استطعت ان تذكر الله في تلك الساعه فكن که په دې ټیم کې د رب العالمین دا یادولو وس کیږي نو د شپې په آخري حصہ کې ود کېږه ما د شپې په آخري حصہ کې د الله یادول دا د چا د نزدېکت ذریعہ ده دا د رب العالمین د نزدېکت ذریعہ ده. امام حسن بصری رحمه الله نه چا تپوسو کو ویل ای شیء یتقرب به العبد الى الله هغه څه خبره ده چې بنده په رب العالمین ته ډیر نږدې کیږي. حسن بصری وتوی رحمه الله وی لا اعلم شيئا يتقرب العبد الى الله من قيام العبد في جوف الليل الاخر الى الصلاه. ما تا د الله د نزدېکت بل یو دومره قوي سبب نخکاریږي لکه چې انسان د شپې په آخري حصہ کې رب العالمین ته ودرېږي او خپل رب په دې ټیم کې یاد کی. دا خبره مخکې ما یو ځل کړې وه موږ پرون درس کې یا بل ورځ درس کې یو خبره وکړه. الله مؤمن چاته وي؟ د علماو اختلافات په دې مسله کې دي چې د ایمان څه تعریف دی خو الله چې په قران کې یو خبره کړې ده ډیره د سوچ خبره ده. الله فرمایي زما په نسبانه د الله په نسبانه الله وی مؤمن هغه چاته زویما انما المؤمنون الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. یو خلاوی مؤمن هغه چاته واما چې د رب العالمین ذکر کیږي زړی رپیږي د دې مؤمن. خو بل آیات کې وایي انما یؤمنوا بآیاتنا الذین زما پایاتونو هغه انسانان ایمان راوړي چې رب العالمین وایي د شپې په آخره حصہ کې را پاتېږي خپل دړې د خپل بسترو نه جداوي خپل رب په دغه ټیم کې یادوي. زدسې کست الله وی مؤمن وام. مؤمن رورا دې خبره ته سوچ وکړه د شپې په آخري حصہ کې چې ته نه را پاتېږي خپل رب نه یادې دا خبره ستا رب تا ته سم مؤمن نه وي. ستا رب ته نږدې نه د رب العالمین نه ډېر لرې. زما او ستا رب ما ته داسې وایي په صحیح حدیث کې راغلی چې کله د شپې آخرنۍ حصہ راشي الله اسمان د دنیا ته راکوشي او دې ټولو بندگانو ته وایي زما بندگانو څوک شته چې ما نه بخښنه وغواړي څوک شته چې ما نه خپل حاجت وغواړي څوک شته چې ما نه مال وغواړي زدس یو ذات ما سره قرض وکړه په دې ټیم کې ما سره په دې ذات دس یو ذات ته چې غیر عدیم غریب نیما خو ستا د کامیابی دپاره دا خبره کوم. عرض می دا خبره کوله. دویمه خبره دی خبره ته سوچ وکړه که ته چېرته د شپې په آخري حصہ کې الله یادې د شپې په آخره کې حصہ کې مونځ کې طرف ته ډېر نږدې او دا یاد وساته کچری د شپې په آخري حصہ کې ته نشي پاتېدلې دا خبره یاد وساته ته د رب العالمین نه ډېر لرې شوی څومره لرې شوی. په حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چا ورته ویلي د یو چا تذکره وشه د الله د نبی په بارک د الله د نبی مخکې د یو سړي ویل دا پلان کې ټوله شپه ودی سار را پاسیږي د الله نبی او فرمایلی دا هغه سړی دی چې د په غوږونو کې شیطان او دس مات کړی دی.
ستا غوګونه ستا بدن لیټرین جوړ شي، نو یاد ساته په دې حال کې ته د رب العالمین نه دومره لرې شولې. دریم چې ما او تا په الله ته نږدې کېږو، د الله نبی او ځلې ابو هريره فرمایي رضی الله تعالی عنہ، د سار مونځ یې وکړو د الله نبی، د سار مونځ چې کله وکړو د مانځه نه چې سلام یې وګرځاو را پاتېدو، د زنانه خواله راغی، ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې با زنانه جمعات ته راتللې، او دا د الله نبی صحابه ته دا حکم کړو که زنانه جمعات ته راځي ته نشه منع کوله اگر کتلوی مقام والا سړی ولی نه. د سار مونږ دې زنانه مانځل راغلي دي، د الله نبی په دې د پاسه ودرېدو او دې خزو ته وایي اے خزو ستاسو پشان ما رأيتو من نقوص عقل ودين اذهب لعقول اولي الالباب. یا خزو ستاسو دینم ناقص ته، ستاسو عقلم ناقص ته، خود دې سره یو اوخيار سره هغه په یو ساعت داغه نه عقل ختموي. خو بیا او ته الله نبی او خبره کوي وای ما په جهنم ته چې وکتل رأيت اکثر اهلها النساء. یخذو جهنم ته می چې وکتل ما په جهنم کې د ټولو نه زیاتې خزي ولیدلې. نو څه کول ویل غواړي د الله نبی او ته یو خبره کوي، دی خبره کې می مقصد دی د الله نبی او ته وی فتقربنا الى الله ما استطعتنا. اے خزو الله ته ځان نږدې کوي چې څومره د وسی کیږي. دا خبره چې خزو اوریدله په هغه زمانہ کې صرف علم حاصل اول مقصد نه وو، په هغه زمانہ کې چې صحابه به کومه خبره واوریدله دا به سوچ کاو چې په دې خبره باندې د وسنه عمل پکار دی. یو خزه پکې وا زینب نومې ده، د عبد الله ابن مسعود خزه وا، دام په دې جمعات کې په مانځ باندې ولا په مانځ کې شریک شوی وا. دا خبره چې واوریدله کور ته چې سیده رااله خپل خاوند ته وی عبد الله ابن مسعود ته، عبد الله ابن مسعود خبره مونږ ته د الله نبی نن داسې خبره وکړه. لږ ساعت وروسته ښځه پاڅېدله، په کور کې چې کم د زینت کالی وو، کم د ډول کالی وو، کمې مندرۍ وې، کم د غوږونو پروګرام وو، کم د غاړې پروګرام وو، دا یې راواخیستو. خاوند یې تپوس کوي یا زما ښځې ما تفعلو بهذا الحلی، زما ښځې دا سار وختي دي دا سره زر ولې راخیستي دي؟ ښځې ورته وایي یا خاونده دا سره زر مې د دې د وجې نه راخیستي. اتقربوا الى الله والى رسوله، الله ته پیزان نږدې کوم، د الله نبی ته پیزان نږدې کوم. او په یو روایت کې راځي زما خاونده تا ته پیزان نږدې کوما او زما امید ده چې الله یجعلنی من اهل النار، چې رب العالمین به ما د جهنم والا نه اونګرځي په دې عمل کولو باندې. خبره دریم سبب چې ما او تا په الله ته نږدې کیږو، دریم سبب د نزدېکت الله ته نفقې کولی، صدقې کولی، خیراتونه کولی. په دې صدقو باندې الله ته ډېر زیات نږدې کېږي. په یو حدیث کې داسې الفاظ دي د الله نبی فرمایي اتقوا النار ولو بشق تمرا. اے خلکو د الله نه عذاب نه د اور د جهنم نه ځان بچ کړئ. یو کجوره را واخلئ په منځ یې نیمه کړئ
او د الله د پاره ورکي چې د جهنم د عذاب نه بچ شي. په بل حدیث کې داسې الفاظ راځي محمد رسول الله فرمایي من تصدق بعدل تمره فإن الله يربيها لصاحبها. یو کجور راواخلا د الله د نزدېکت ذریعه وګرځوا، الله ته د دې وی کجوري دومره تقرب او قربت ذریعه جوړیږي ستا د دې وی کجوري نه با الله د احد د غرو مر یو غټ شی جوړ کی او ستا په ثوابونو او د الله د قربت ذریعه بستا وګرځي. قرآن کریم کې الله دسی الفاظ فرمایي فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. اے انسانا ورکړه وکا صدقه وکا. اے انسانا فاما من اعطى ورکا وکا سشه ورکا مفعولی نری ذکر کړي چې سړي د وسی خرته کیږي او صد الله د پاره ورکا. صحابه کرام عجیب خلکو دا خبرې چې کله واورېدې یو صحابي دی چې سار برا پاسې دو چې په کور کې بس نو اول به دا سوچو کو چې زما سره روپۍ شته کنه زما سره مال شته کنه چې کور کې بس نو یو پیاز به راواخستو د پیاز غوټه به راواخستا ویل الله په قران کې وایي چې ورکړه وکا. الله په خپل کتاب کې دا خبر ویل کنور می سره وسنه کیږي دا یو غوټه د پیاز به ورکم او په دې آیات به عمل وکم. خو الله یو خبره کوي ډیر عجیبه خبره کوي اے مؤمنه دا ورکړه وکا او زما د حسنا تصدیق وکا. د سید نغواړه منه دا سوچ مکوا دا استعمال له خود رب العالمین د سره دا وعده دا ما ته به الله وی نږدې شي خو نور د سره چې زید لبیرته د دین خزیتو ما. په یو حدیث کې داسې الفاظ راځي کم یو سړی چې صدقه کوي کم یو سړی چې انفاق کوي د الله نبی فرمایي دا سړی الله ته نږدې وي، دا سړی جنت ته نږدې وي، دا سړی خلکو ته نږدې وي. خبر یاد اوساته کتا نه پقې کولی اگر کم معمولی وي د الله نبی مونږ ته د دې خبرې بیان نه کړي ډیر دعوت یې چې سقر ته ولګوا. کتا صدقه کولا اگر کډیره معمولی وا دا یاد ساته چاته بنځدي الله ته چاته بنځدي جنت ته چاته بنځدي د ټولو خلکو په زلونو کې به رب العالمین مینه پیدا کی. خو شردار چې سو ولګوا. سلورم سبب چې حدیث صحیح نه معلومیږي او زه امید ساتم ان شاء الله چې دا خبرې چې زه کومه زما امید ده چې څومره خلک زما خبره اوري هغه به دې نن دا سوچ کوي چې الله ته زه څومره نږدې ما زما د رب العالمین سره څومره قرب دی زه د رب العالمین څومره لري ما د دې خبرو بزان سره یو سوچ پیدا کی. محمد رسول الله فرمایي دا ابو ذر روایت ته رضی الله تعالی د الله نبی وایي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. زما یو دوست دی زما یو الله وایي ما ته څوک نږدې دی دته چې څوک دشمنی دې سکه دا خبر یاد ساته د الله دوستان مچېړه د الله د دوستانو سره دشمنی مکوا د الله دوستانو ته بغض مکوا د الله دوستان مخه کوا. د الله نبی فرمایي الله فرمایي زما د دوستانو سره چې څوک دشمنی کوي رب العالمین فرمایي فقد آذنته بالحرب. زمانه دومره لري شلې چې انسانا ما د جنگ اعلان وکوتا تا. بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایي وما يزال العبد يتقرب الى وما يتقرب الي العبد بمثل ما افترضته عليه. اے انسانا الله ته چې څومره نږدې کېږي دا خبره دې په ذهن کې کېدوا د ټولو نه قوي لار د الله د نزدېکت د فرایضو مسله ده.
فرایضو ته ځان تلک سوچ وکا تا د الله فرضي احکام څومره منلي تا په فرایضو باندې څومره عمل کړي 15 ټیمه مثلا فرض مونږ دي روزه ده مثلا زکات ده مثلا حج ده مثلا فرضي میراث ده مثلا پرده ده مثلا هغه خبره چې الله په ما او تا باندې فرض کړی دا یاد ساته که یو سړی دی مثلا ډېر صدقې ورکوي ډېر نفلي خیراتونه کوي خو بل طرف ته فرضي حکم یې نه قائم کړی نه میراث ورکړی دی نه د خور لور حق ادا کړی دی نه پرده شرعي په کور کې شته د الله نبی فرمایي الله دسې فرمایي اے زما بندا ما يتقرب الی العبد بمثل ما افترضته علیه د ټولو اول د دې خبره سوچ وکا چې د فرضي احکام استاد سهال دي فرضي احکام دي سر تر رسولي دي د ټولو قوي ذریعہ د الله د قرب د پاره فرضي اعمال دي بیا په دغه حدیث کې راځي چې الله فرمایي وما يزال العبد يتقرب الي بالنوافل زما بندا الله وی چې ما ته په نفل ځان را نږدې کوي دومره راته نږدې شي الله وی په دې نفل اعمالم ز الله وی نږدې کېږم او بنده په ما ته را نږدې کېږي څومره په نږدې کېږي الله فرمایي حتا اكون سمعه الذي يسمع به اے انسانا نوافل ډیر کوا سنت کوا نفل کوا هر ټیم کې د مثلا فرضی روزه دی نیولې ده د سموایا چې واځي فرضی دې تم کله سوچ وکا نفلی روزه دې څومره نیولې مثلا فرض اعمال کې نو دې تم فکر وکا سنت دې څومره مثلا فرضی زکات دې ورکړې دې تم سوچ وکا چې تا نفلی صدقې څومره ورکړي د الله نبی فرمایي چې الله فرمایي زما بندا چې ما نفل دې څومره ډیر کول څومره چې ډیر کول ما ته به دومره نږدې شي ستا به غوږ شمه ستا به سترګې شمه ستا به لاس شمه ستا به خپې شمه د حدیث مقصد داره الله په نوافلو باندې دومره زیات نږدې کېږي انسان ته چې د انسان نه جبه د الله د حکم خلاف چلیږي نه سترګې د الله د حکم خلاف چلیږي نه غوږونه د الله نه لاس او نه خپې او په دغه حدیث کې داسې راځي چې کله یو انسان الله وایي ما ته په نوافلو را نږدې شي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایي ولئن سألني لاستعيذنه ولئن سألني لأعطينه ادا بنده په نفل مات دومره را نږدې شي کده زمانه سغواړي چې یا الله دا شی می پکار دی زو ته وایم چې واخلا کده وی یا الله ما د دینه بچکا زو ما چې هو بچ وکړلې دا خبره ډیره اهمه خبره ده اے انسانانو اے ورونو اول دا خبره فرض سوچ وکي او په فرض پسې د نوافل سوچ وکي دا د الله د قرب ډیره یو قوي ذریعہ ده پنځم سبب په حدیث کې راغلی د الله نبی فرمایي اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد الله تعالی د قرب ډیره قوي ذریعہ الله ته د نزدېکت ډیره قوي ذریعہ زما او ستا په ټولو اعمالو کې سجدي دي ډېر زیات سجده ډېر زیات کوا د الله نبی ته یو سړی راغی وې ته ویل یا رسول الله زلمي یو خبره غواړي زلمي دا خبره غواړي چې جنت کې ستا سره ملګری دا مې د زړه ارمان دی د الله نبی ته کسان نږدې کې د الله نبی او تم دقه نسخه کوي د الله نبی او ته وایي کدا خبره غواړي چې زما سره په جنت کې ملګری شي فإني على نفسك بكثرة السجود زما سره په دې باب کې د ملګرتیا وکا سجده کوا سجده د شکر کوا سجده د تلاوت کوا سجده د مانځ کوا
هر وخت کې په سجده باندې پریوزا. رب العالمین په قران کې وایي وسجد وقترب، اے زما بندا ما ته سجده ولګوا او ما ته په دې سجده ځان را نږدې کا، ځکه محمد رسول الله فرمایي په دې سجده کې رب العالمین ته د هر وخت نه زیات نږدې کېږي. د الله نبی فرمایي چې کله د سجدي وخت باندې راغې په دې وسجده باندې الله ته ډیر نږدې شي. د الله نبی وایي په دې وخت کې الله نه څه وغواړه، ولی فقمن ان یستجاب لك، په دې وخت کې چې دی الله ته څه ویلې چې یا الله ما ته دا شی راکه، نو رب العالمین به درکوي. ګورې دا داسې ټیم دی. یو د قربت شپږمه وجه چې د الله ته د نزدېکت ذریعہ جوړیږي، هغه ما چې کوم آیات تلاوت کړي دی آیات کې الله فرمایي ایمان والو یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیلہ. ایمان والو الله تزان ویریږي د الله نه، الله تزان نږدې کوي. څنګه باندې نږدې کیږو؟ څومره مفسرین چې تیر شوي هغه وایي هر یو نیک عمل، هر یو نیک عمل دا د الله د قرب ذریعہ ده، لکه څنګه چې هر یو بد عمل د الله د لری والی ذریعہ ده. الله ته د نزدېکت هر یو نیک عمل چې تکي یو سبحان الله چې وی الله ته ډیر دې شي، لکه یو ځل چې د خلینه غلطه خبره وزي د رب العالمین نه ډیر لری شي. هر یو نیک عمل سو نیک اعمال له زور ورکا. ډیر علماوی دا تفسیر کړي چې وابتغوا الیه الوسیلہ بامتثال الاوامر واجتناب النواهی. هر حکم د الله په ځای راولا، هر یو ناروا نه ځان وساته. دا هر یو نیک عمل دا د الله د قرب ذریعہ جوړیږي. هر یو نیک عمل چې تکي الله ته، لکه څنګه چې هر یو ګناه نه ځان ساتي، دا هم د الله د نزدېکت ذریعہ ده. خودی آیات کې یو بل د قرب ذریعہ ذکر کړي. الله فرمایي وجاهدوا فی سبیله. دا الله ته د نزدېکت دومره یو قوی لار جهاد کولی، دا الله د دین د غالب کولو لپاره، دا الله د دین د غالب کولو لپاره جهاد وکا، الله ته به ډیر نږدې شي. په حدیث کې راغلی دی جابر ابن عبد الله وای و یو ځل ډیر خپنا سوما پلار می شهید شوی او په احد کې د الله نبی چې زکله ولیدلما، نو د الله نبی ما ته ویلي عبد الله ولی خپه، جابر ولی خپه؟ ویل ما او ته ویل چې یا رسول الله پلار می شهید شو، کور کې می څوک شته نه، خويندې می دي، ټول کور ذمہواری می په غاړه راوختي ده. وې دا خبره چې ما نبی صلی الله علیه وسلم ته وکړه، د الله نبی وې ما ته ویلې جابر یو د خوشالۍ خبره ته نه کومه، د خوشالۍ خبره ده نور خلق سره الله مخامخ خبرې نه کړي، ستا پلار رب العالمین مخامخ ځان تراوستو او مخامخ وسره خبرې وکړي. دا قرب دا دومره نزدېکت په کم ټکی باندې حاصل شوی دی. الله په قران کې وایي وجاهدوا فی سبیله. دا الله د دین لپاره ځان وکړوا، دا الله د دین لپاره مجاهده وکا چې تا ته هر قسم مقصد حاصل شي. ځکه قران کې رب العالمین په بل آیات کې رسې فرمایي ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. الله فرمایي ځنې خلق داسې مشتا چې د الله د خوشاله ولو، د الله تر ځان د نږدې کولو لپاره خپل روح د الله د پاره ور کوي. الله فرمایي ستا سعی زنه بربادوما، ستا مهنت زنه بربادوما. حدیث صحیحه کې راغلی چې کله د شهیدان د احد شهیدان شو، نو رب العالمین وسره مخامخ خبرې کولې او ته ویلې اے شهیدانو ما نه څغواړی.
هغه چې کله پوه شو چې الله موږ نه پری دی ویل بیرتم دنیا ته واپس کا ارس به دا خبره کوله دا هر یو خبره چې کومه ده په قران او د حدیث لاندې ما ذکر کا نورم ډیر اسباب دي قران کریم چې موږ لګ راواخلو یو آسان سبب دی چې هغه هر یو انسان په اسانه طریقه شي کوله الله په سورۃ البقره کې وایي اسانه نسخه د رب العالمین د نزدېکت دارا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب الله فرمایي ما ته چې کله لا سوچت کړه ته پرې پوه شه چې ته رب العالمین ته نږدې شوی دا ستاله سنا چې رب العالمین ته چت شو دا د رب العالمین د قرب ذریعہ ده ستاله سنا الله اسی ځان ته نه چوتای تعالی چې د دې توفیق درکې چې ته د الله نه څغواړي ما او تا رب العالمین وی فإني قریب زړه ته غوري به نږدې ما الله دې منګله د دې هر یو عمل د قرب د الله ذریعہ چې ګرځيږي الله دې منګله د دې هر یو عمل د کولو توفیق راکړي د کوم اعمال چې موږ د الله نه لري کېګو رب العالمین دې موږ د هغه اعمالو نه وساتي رب العالمین دې خپل رضا موږ ته حاصل کړي واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين